یو مور خپلې زوی ته وویل ناجوړه یم دوا راته راوړه. زوی یې په ژړا له کوره ووتی ځکه روپۍ ورسره نه وه. کله چې یې زوی بیرته کور ته رالی ګوري چې د مور په مخ یې تازه اوښکې پرتې دي او مور یې مړه سوې ده. زوی یې په چغو وژړل. د مور پښې او لاسونه یې ورسم کړل او اوښکې یې ورپاکې کړې. که ګوري د مور خوا کې کاغذ پروت دی. کاغذ یې راواخیستی، په کاغذ کې لیکل شوي دي: ای زما د زړه ټوټې، زه په دې ښه پوهېدم چې ته زما د تداوي لپاره په جوب کې یوه روپۍ هم نه لرې. هغه وخت چې ته ما په دوا پسې لیږلې هغه وخت زما زکندن رانږدې سوی و. ما غوښتل چې ته زما زکندن او مرګ نه وګورې، هسې نه چې راسره په تکلیف شې. ستا لپاره مې یو ستره خزانه پرېښوده او هغه هم زما رضا. ژوند مې په سرور دی وي خو مور دی وي، زړه زما د ټول جهان